د خبرو ضرورت نه و، خو د بعضې ملګرو غوښتنه وه چې څه خبره وشي ښه به وي. قدرمنو حاضرینو، کم مشایخ، کم علماء کرام د لرې ځایو یا د نږدې ځایو چې زموږ سره په دې جلسه کې ګډون کړی، الله عز وجل دې و دوی ته اجر عظیم ور په برخه کړي. کم عام مؤمنان چې د دین په مینه، د مذهب په مینه، د مذهب په محبت دلته راغلي او زموږ سره په دې جلسه کې ګډون کړي، د لوی ذات عز وجل څخه د دوی دپاره د اجر عظیم غوښتونکي یو. الله عز وجل دې دوی ته اجر عظیم ورکړي. الله عز وجل دې دوی ته لوړې لوړې درجې ور په برخه کړي. زه نه غواړم چې خبره اوږده کړم، فقط یوه خبره در سره شریکوم. تاسې راسئ حضراتو چې د شرک په ترجمه ځان پوه کړو چې شرک څه ته وایي، مشرک څوک دی. بعضې جاهلانو، ناپوهانو، لا مذهب بے مذهب وهابیانو، سلفیانو دا د شرک لفظ خورا عام کړی دی. حضرات د شرک لفظ یې تر خپلو حدودو ور اړولی. د دین هغه امور مشروعه پر هغه امور مشروعه او د دین یې هم د شرک فیصلې کړي دي. معاذ الله، نعوذ بالله عز وجل من جميع انواع الشرك والكفر والضلال. قدرمنو حاضرینو، تاسو شرک وپېژنئ. شرک څه ته وایي؟ د الله عز وجل سره یو مخلوق شریکول په ذات کې، د الله عز وجل په صفاتو کې، د الله عز وجل په خاصو افعالو کې، چې یو څوک یو مخلوق د الله عز وجل سره شریک کړي، دغه شرک دی. مثال درته وایم، الله عز وجل معبود دی، موږ تاسې عبادت کوو. اوس که یو څوک په مخلوق کې داسې څوک راته پیدا کړي چې د هغه عبادت کوي، د الله عز وجل سره په معبودیت کې شریک وګرځي، دغه مشرک دی. په مخلوق کې معبود ځان ته پیدا کړي، د هغه عبادت کوي، دغه شرک دی. د الله عز وجل سره په ذات کې، په صفاتو کې، په خاصو افعالو کې یو مخلوق شریکول، دغه شرک دی. قدرمنو حاضرینو، موږ تاسې وینو بعض جاهلانو، وهابیانو دا د شرک لفظ خورا ډیر عام کړی دی، او د شرک لفظ یې خورا په د خلو کې ګرم ساتلی دی. هغه د دین مشروعه امور پر هغه هم د شرک فیصله کړې ده. قدرمنو حاضرینو، په مذهب کې د ننه اوسېدل
د یو مجتهد امام تقلید کول دا یو امر مشروع دی، په قرآن هم ثابت دی، د پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام په احادیث نبویه هم ثابت دی چې د یو مجتهد امام تقلید کول، په یو مذهب کې اوسېدل، په دا څلورو مذهبو کې هر مذهب چې وي دا ښه کار دی. وهابیانو دا عمل تم شرک ویلی دی. وهابیان څه درته وایي؟ وایي که څوک په مذهب ننوځي د مجتهد امام تقلید یې وکړي، وایي دا مشرک دی. نعوذ بالله، دې تم شرک وایي. حال دا چې په مذهب کې اوسېدل، د یو مجتهد امام تقلید کول، دا په قرآن هم ثابت دی، په احادیث هم ثابت دی. قدرمنو حاضرینو، موږ امام اعظم خدای نه بولو، معبود یې نه بولو، شارع یې نه بولو، شارع بالعین، البت شارع د کتاب و د سنت یې بولو. د قرآن و د حدیث شرح یې راته کړې، شارع شارع بالعین بالحاء، بس سلفیان دي دغه دوه سره جلا کړي. امام اعظم موږ شارع نه بولو، موږ نه وایو چې امام اعظم رحمه الله د ځانه یو شی حرام بللی، د ځانه یو شی حلال بللی، کلا وحاشا. موږ دا وایو قرآن کریم، احادیث نبویه، هغو چې کوم شی حرام بللی امام اعظم حرام بولی، هغو چې حلال بللی امام اعظم حلال بولی. دا چې په قرآن و حدیث زو ته نه پوهېږو، دا خو بله موضوع ده. د یو مجتهد تقلید به کوو، بیا به په قرآن و حدیث پوهېږو. نو په قرآن و حدیث امام اعظم پوه دی، هغه مجتهد دی، هغه امام دی، دا هغه پر علم، پر تقوا، پر اجتهاد اتفاق د امت دی. نن چې زه د امام اعظم په مذهب سوم، زه حنفي سوم، زه ولې مشرک یم؟ خو د شرک ترجمه مې وختي درته وکړله. امام اعظم معبود نه بولم، خدای نه بولم، شارع یې نه بولم، شارح د قرآن و د حدیث یې بولم. او قرآن راته وایي چې د یو مجتهد امام پیروي وکړه، احادیث مقدسه راته وایي چې د یو مجتهد امام پیروي وکړه. خو وابي دې عمل ته شرک وایي. قدرمنو حاضرینو، که څوک غواړي چې د تقلید او اجتهاد په باب پوره معلومات ځان ته حاصل کړي، زبدة التحقیق فی الاجتهاد والتقلید دغه کتاب پیدا کړي، کتاب روشي ته ورسي. دا د چا کتاب دی؟ علامة العصر، فقيه العصر، شيخ الحديث والتفسير، جامع العلوم والحكم، حضرت علامة مولانا محمد صاحب اطال الله عمره وبقاءه. دا دغه شخصیت کتاب دی. دا کتاب وګورئ، په دې کتاب کې به تاسو ته معلومات وسی، تقلید به وپېژنئ، اجتهاد به وپېژنئ، او دا مسله به درته روښانه سي چې څوک په مذهب کې سي هغه مشرک نه دی. په مذهب کې استوګنه د یو مجتهد امام تقلید کول دا شرک نه دی حضرات. یو خبر په تصوف کې یو څوک داخل سي، د یو حقیقي پیر مرید سي،
نو دا خو ښه کار تزکیه د نفس بیعت د پیر سره بیعت د یو شیخ سره دا په قرآن هم ثابت دی په حدیث هم ثابت دی لیکن نن عصر کې وهابي درته وایي که په تصوفو کې داخل سوی مشرک یې معاذ الله که د چا مرید سوی وای مشرک یې که په طریقت کې داخل سوی وای مشرک یې دغه د وهابي فتوا د جلدک آغا صاحب مرحوم نور الله مرقده تاسې ټول پیژنئ الله عز وجل دې رحمتونه پر وکړي څوک چې به د جلدک آغا صاحب ته ورغلی د جلدک آغا صاحب مرحوم اول قدم کې کلمه د توحید ورته ویل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بل معبود نشته یو الله عز وجل دی بیا هم د بعض جاهلانو لا مذهب کسانو سره مو واورېده ول د جلدک آغا صاحب په شرکیاتو اخته دی نعوذ بالله او دا مو واورېده چې د جلدک آغا صاحب مرحوم ول د در عقیدې د شیعګانو عقیده هم ښه ده معاذ الله نو د جلدک آغا صاحب خو په تصوفو کې داخل څوک و د شریعت یو رهبر و د طریقت یو رهبر و او پر هغه آغا صاحب هم دا فیصلې کېدلې ول د شرک کارونه کوي نعوذ بالله نو په تصوفو کې داخلېدل د یو شیخ سره بیعت کول دا ښه کار دی دا په قرآن و حدیث په دواړو ثابت دی وهابي دې عمل ته شرک وایي شرک قدرمنو حاضرینو د یا رسول الله په آواز سره وهابي پر تا د مشرک فیصله کوي که د یا رسول الله آواز وکړي نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام ته کله نعره وکړله د یا رسول الله آواز دی وکړي د یا محمده آواز دی وکړي د وهابي لالا په فتوا ته مشرک یې نعوذ بالله نعوذ بالله قدرمنو حاضرینو دغه د مشایخ حاضر دي علما حاضر دي په غزوه کې د یمامه 40 زره صحابه کرام دي تابعین دي صحابه کرام د چی ناره کوي یا محمدا یا محمدا یا محمدا دا کم وخت دی پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه د اسلام دی و صحابه کرام چې و د دې شعار داو یا محمده د یا محمده پر آواز به دې سره پیژندله ښه که پیغمبر علیه السلام ته نعره کول شرک شي د یا محمده آواز شرک شي د یا رسول الله آواز شرک شي ای وهابي تا ته وایم دا ستا د شرک فتوا ولاړه پر 40 زرو صحابه کرامو تابعینو ولوېده دا ستا په فتوا هغه هم مشرکین دي و هغو د یا محمده آواز کړی قدرمنو حاضرینو دا شرک یې دومره عام کړی دی چې تر خپلو حدودو یې ور اړولی د دین پر مشروعه امورو یې د شرک فیصلې کړي د یا رسول الله په آواز سره ما او تا مشرک بولي حال دا چې 40 زرو صحابه کرامو تابعینو پیغمبر علیه السلام ته نعره کړې د یا محمده
البداية والنهاية وګورئ، 5 جلد 10 صفحه. هلته به دا خبره تاسې ته روښانه شي. هذا القياس قدرمنو حاضرینو، که یو نبی علیه الصلاة والسلام الله عز وجل ته واسطه کو په قضا کې د حاجاتو، یو ولی ورته واسطه کو په قضا کې د حاجاتو، وابل الله فرما او تا د مشرک فیصله کوي، وای دا مشرک دی، توسل یې وکړي، په ذوات فاضله یې توسل وکړي. معاذ الله معاذ الله. حال دا الله عز وجل ته صلحا واسطه کول، انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات واسطه کول، اولیاء کرام واسطه کول، دا داسې امر دی، دا یو داسې شی دی چې په قرآن هم ثابت دی، په حدیث هم ثابت دی. خو نن وابي درته وایي که دې توسل وکړي الله عز وجل ته دې څوک واسطه کوي، وایي مشرک یې. معاذ الله معاذ الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې خلیفه د اسلام سو، د بخاری شریف روایت دی، باب الاستسقاء کې دا روایت راځي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه د اسلام سو، بارانونه نه وه، کاختي جوړه سوه، نو خلق ورټول سوله، یا امیر المؤمنین تو خو یو دعا وکړه چې الله عز وجل باران وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه څه کوي، هغه راځي، مخلوق راټولیږي، دعا کوي، د الله عز وجل څخه د باران غوښتنه کوي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا ورته واسطه کوي. څنګه وایي؟ اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. حضرت عمر رضي الله عنه سوي يا الله عز وجل مخکب موج پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا ته واسطه کوي، د هغه په روی د هغه په عزت به تا پر موږ باران وکړي. اوس د پیغمبر علیه السلام اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا درته واسطه کوو. الهی د حضرت عباس رضی الله عنه په روی، الهی د ده په عزت، الهی د ده په شرافت، الهی د ده په حرمت، الهی د ده په واسطه پر موږ باران وکړه. هغه چې باران وشو. دا توسل په ذوات فاضله حضرت عمر کړی دی رضی الله عنه. اوس وابي صدر ته وایي، وایي که دې توسل په ذوات وکړي، په انبیاو دې توسل وکړي علیهم الصلوات والتسلیمات، په اولیاو صلحاو دې وایي توسل که وکړي، وایي مشرک یې. ای وهابي، حضرت عمر خدا توسل کړي، آیا حضرت عمر مشرک و؟ څه شوې وهابي؟ جواب درڅه غواړم. توسل بذوات الفاضله حضرت عمر کړي دي رضی الله عنه. اوس پر هغه د مشرک فیصله کوي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب سدي دوهم خلیفه د اسلام دی، په دنیا کې د جنت زیری پر سوی دی، د ده پر ژبه همیشه حق جاری و. نو د وابیانو په فتوا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه توسل کړی دی، د دې په فتوا دا شرک التم ورلی. نو قدرمنو حاضرینو، ناوخته دی خبرې نه اوږدوم. د شرک د فتوا سره احتیاط وکړئ،
د شرک او د کفر فتواوې مه کوئ. دا یوازې او یوازې وهابیان دي چې د شرک لفظ یې په خوله کې دی او ډېر یې ګرم ساتلی دی او د دین پر مشروعه امورو د شرک فیصلې کړي. الله عز وجل دې موږ د دې د عقایدو څخه وساتي. الله عز وجل دې دا توفیق راکړي چې دغه کسان چې پر مؤمنانو د مشرکینو فیصلې کوي د دغو کسانو مخه ونیسو، د دې مقابله وکړو. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله.